اوریدونکو ستړي مشئ ښه راغلاست. د روسیې سترې محکمې د روان کال د اپریل میاشتې په 18مه نیټه د دغه هیواد په تور لیست کې د طالبانو د ډلې د نوم حکم وځنډاوه. روسیې په 2003 میلادي کال کې د طالبانو وسله واله ډله په هغه تور لیست کې اچولې وه چې روسیې په ترهګریزو کړنو تورنولې او پر فعالیتونو یې بندیز لګولی و. روسیې د خپل تور لیست څخه د طالبانو د وسلوالې ډلې نوم داسې مهال ځنډولی چې له 2020 کال د اګست له 15مې نیټې راوروسته کله چې بهرني ځواکونه افغانستان څخه د وتلو اعلان وکړ او په ناببره توګه جمهوریت سقوط شو، طالبان واک ته ورسېدل، خو تر اوسه پورې هیڅ کوم هیواد په رسمیت نه دي پیژندلي. روسي چارواکي د طالبانو نوم له تور لیست څخه د ویستلو موخه اقتصادي او تجاري روابط یادوي، خو طالب لوری دا د بهرنیو اړیکو په برخه کې خپل یو ستر پرمختګ بولي او د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره یې اړین بولي. له یوې اوږدې 20 کلنې جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو ډلې وکولی شول د 2020 میلادي کال د اګست پر 15مه نیټه د کابل او د افغانستان چارې په لاس کې واخلي. د پرلهپسې ولایتونو سقوط د خبرونو په خپرېدو سره په کابل کې هم د جمهوریت د حکومت د مشرانو د خوندیتوب باور له لاسه ورکړ او د څو الوتکو او نږدې لوړپوړو چارواکو په ملتیا پخوانی ولسمشر اشرف غني په ښکاره د افغانستان واک پرېښود. لومړی ګاونډي هیواد ازبکستان او بیا د عربي اماراتو په هیواد کې مېشت شو. بل لوري د امریکا په شمول بهرنیو ځواکونو هم له افغانستانه د وتلو اعلان کړی و او په ښکاره ویل کېدل چې طالبان او د جمهوریت استازي به په یو نوي او پراخ بنسټه اسلامي دولت سره سلا شي. خو له کابل د ولسمشر اشرف غني وتلو ټولې معادلې بدلې کړې. طالبان ارګ ته دننه شول او له لږ ځنډ وروسته یې سرپرست حکومت اعلان کړ. کابو له 4 کلونو په تیریدو سره لا هم طالبان نه دي توانېدلي چې بهرني هیوادونه قانع کړي او د دوی حکومت په رسمیت وپېژني، خو بیا هم د بهرنیو روابطو په لړ کې یو شمېر پرمختګونه کړي دي چې په هغې کې د ځینې سیاسي نمایندګیو ترلاسه کول او ځینو هیوادونو سره راشه درشه د شمار وړ ګڼل کېږي. په دې برخه کې تر ټولو مهم خبر د همدې روانې میاشتې په 18 اپریل د فدراتیف روسیې د سترې محکمې له لورې خپور شو. له څو میاشتو بحثونو وروسته د روسیې سترې محکمې اعلان وکړ چې نور د طالبانو وسلواله ډله چې اوس مهال د افغانستان د حکومت واک په لاس کې لري د دوی د ترهګرۍ په تور لیست کې نه ده شامله. د روسیې دغې پریکړې نړیواله ټولنه او د طالبانو مخالفې ډلې حیرانه کړې، خو د سیاسي چارو کارپوه او لیکوال انتظار خادم وایي روسیې په ناببره توګه طالبانو ته د نږدېکت پریکړه نه ده کړې، بلکې له بشپړ مطالعې او تحلیل وروسته روسیه باوري شوه چې په افغانستان کې له طالبانو پرته بله داسې کومه د باور ډله نشته چې دوی ورسره په سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو کې د ملګرتیا تار وغځوي. په اتیاومه کلونو کې چې کله شوروي امپراتوري په افغانستان باندې حمله وکړله، د مجاهدینو په هغه ډلو کې چې دوی ته ماتې ورکړله، د اسلامي امارت اوسني بعضې مشران هم په هغه مجاهدینو کې شامل وو. نو روسانو ته د افغانستان په ټوله کې او خاص کر د اسلامي امارت د مقاومت مسله او دوی د قوت مسله او یا هر هغه څه چې دوی کولی شي هغه ورته معلوم دي. بله دوی چې کله امریکا ته ماتې ورکړله، دا بله هغه مسله وه چې روسان یې په دې باندې یقیني کړل چې طالبانو سره دشمني یا ناممکنه ده او که چې ته دشمني ورسره کوي هم نو ډېر قیمتي به ورته تمام شي. د دشمن دوست وي. 21 کاله یا 20 کاله چې امریکایان په افغانستان کې وو، د شپېتمو کلونو راهیسې سړه جګړه ده او امریکایان په مستقیم او غیر مستقیم د روسانو یا دشمنان دي او یا هم رقیبان او سیالان دي. او چې کله مات شو نو د روسانو دپاره لازمه نه ښکاره کېدله چې د طالبانو سره یا هم د اسلامي امارت سره دشمني وکړي. په 2003 کال کې چې کله امریکایان راغلل او اسلامي امارت په هغه وخت کې مات شو، نو دوی په 2003 کال کې اسلامي امارت په تور لیست کې شامل کړ. مګر کله چې 2020 کال کې امریکا ماتې وخوړله او اسلامي امارت بیرته قوت ته ورسېده، په مختلفو حالاتو کې روسانو د اسلامي امارت سره تفاهمات کړي دي، ملاقاتونه کړي دي. د بیلګې په توګه باندې په 2022 کال کې او 2023 کال کې چې کله د سنت پیټرزبورګ اقتصادي فورم جوړ شو، د اسلامي امارت د استازو پکې ګډون وکړ. 2023 کال کې پوتین اسلامي امارت د داعش پر وړاندې باندې یا هم د تروریزم پر وړاندې باندې په اصطلاح باندې
یو ښه شریکباڼی وګڼه. په اکتوبر 2023 کال کې لاوروف د اسلامي امارت استازو سره ولیدل. 2023 کال کې خپل اقتصادي څانګه پرانیسته په افغانستان کې ترڅو خپل ګیس جنوب ختیځې اسیا هیوادونو ته ولېږدوي. نو زه فکر کوم چې د دوی دغه مسله اوسنۍ نه ده، بلکې د روسانو اوسنۍ د کوم محکمې پرېکړه چې طالبان او اسلامي امارت باید له تور لیسته وویستل شي یو ډېره پخوانۍ سابقه ده او په زمان کې څو پخوا قدمونه اخیستل شوي دي او اوس یې ځکه ویستل چې د اسلامي امارت سره دښمني دوی په ګټه باندې نه ده. دوی په سیمه کې وار د مخه د نور رقابتونو او جنګونو سره مخامخ دي. اوکراین سره جګړه یو مثال دی، همدارنګه د ناټو د غړو هیوادونو سره یې مقابله او سیالي بله مسله ده. نو دا چې ډانلډ ټرمپ سپینې ماڼۍ ته راغلی دی او غواړي چې د روسانو سره خپل محاسبات او معادلات بدل کړي، نو دې په خاطر باندې چې روسان په امن کې اوسېږي او دښمني ډېره قوي نشي او په مختلفو اطرافو آبادو کې مصروف نشي، لکه څنګه چې په مارچ 2023 کال کې چې کله 15 داعشي جنګیالیو په مسکو کې پر افغانستان باندې حمله وکړه، نو روسان کوشش کوي چې خپل رقابتونه او سیالۍ تر یو حده پورې محدودې کړي او په دغه برخه کې څنګه چې اسلامي امارت هم فکر کوي چې داعش ورته لوی خطر دی او روسان هم، نو دغه مختلفو دلایلو له مخې روسانو اوس اسلامي امارت له تور لیسته وایستل، مګر دا چې په رسمیت به پیژني که نه فکر کوم دا به وخت اخلي، ولې دا یو لوی او مهم قدم ګڼل کېدی شي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو امکان یوازې د طالبانو په وسلوالې جګړې پورې نه تړل کېږي، بلکې په دې برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو او د طالبانو د اسلامي امارت ترمنځ په دوحه کې کړی توافق هغه څه ګڼل کېږي چې طالبانو ته یې په افغانستان د بیا واکمنېدو چاره اسانه کړه. د 2020 میلادي کال په لومړیو میاشتو کې د قطر پلازمینه دوحه کې د امریکا متحده ایالاتو په استازیتوب د سولې په چارو کې د متحده ایالاتو استازي ډاکټر زلمي خلیلزاد او د طالبانو د اسلامي امارت په استازولۍ ملا عبدالغني برادر دغه هوکړه لاسلیک او اعلام کړ. د سیاسي مسایلو مبصر او د روانو چارو تحلیلګر میاګل وثیق وایي د دوحې په معاهده کې طالبانو د امریکا متحده ایالاتو سره یو لړ شرایط منلي او هوکړه یې کړې چې د متحده ایالاتو ګټې به نه ګواښي. د وثیق په نظر که طالبان له هغه هوکړې مخ واړوي نو د روسیې سره نږدې اړیکې به د متحده ایالاتو لپاره د زغم وړ نه وي. څرنګه چې تاسو پوهیږئ چې د پخوانه د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ هغه تفاهم یا نږدېوالی چې موجود و او هغه د دوحې د پریکړې په اساس چې دوی رامنځته شوي دي، هغه مادي مرستې چې د امریکایانو د خوا دوی سره ترننه کېدی او په ضمن کې هغه بشري مرستې چې دوی سره شوي دي، هغه امکانات چې د امریکایانو هلته پاتې دي او اوس د هغوی په لاس کې دي او هغوی د امنیت او د نورو مسایلو په ارتباط هغه استفاده کوي او اوس بیا یو بل هیواد سره چې د منطقې هیواد دی او هغه هم په یو رقابت کې متحده ایالات سره روان دی په منطقه کې چې هغه د روسیې هیواد دی او د منطقې ائتلاف دی، نو په طبیعي لحاظ که چیرې دغه تفاهم د مخې نه د امریکایانو ګټو ته یعنې ضرر ورسېږي او هغوی ته ګواښ متوجه شي یا دغه نږدېوالی د هغوی پر ضد وکارول شي، زه فکر کوم چې بیا هغوی راپارېږي او بې تفاوته نه پاتې کېږي او شاید لازم عکس العمل هم ولري. روسي چارواکي په داسې مهال چې له خپل تور لیست څخه د طالبانو د ډلې د ویستو خبرې کوي، ورسره په افغانستان کې ځینې ننګونو او ګواښونو ته هم ګوته نیسي. په ځانګړې توګه په شمالي ولایتونو کې د داعش د خراسان څانګې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کوي. په تیرو 4 کلونو کې نږدې د روسیې په استازولۍ بېلابېلو چارواکو ویلي دي چې د منځنۍ اسیا هیوادونو پولو ته څیرمه د وسلوالو ډلو فعالیتونه څاري او په دې برخه کې د طالبانو هلې ځلې ستایلي دي. لیکوال او د سیاسي مسایلو څیړونکی انتظار خادم په همدې باور دی چې د افغانستان او په ځانګړې توګه د داعش وسلوالې ډلې له لوري روسیې او د هغوی ملګرو هیوادونو ته مواجه ګواښونو ته په کتنې طالبان د دې چارې لپاره د روسیې لپاره یو ښه شریک امنیتي ملګری جوړېدلی شي.
خادم زیاتوي طالبان په تیرو 20 کلونو کې د داعش سره څو ځل د مخامخ جګړو تجربه لري او دا چې اوس مهال په واک کې دي نو دوی کولی شي چې له افغانستانه د منځنۍ اسیا نورو هیوادونو او روسیې ته مخامخ خطرونه وځپي. تاسو پوښتنه وکړه چې آیا روسیه د هغه ممکنه خطراتو نه ډارېږي چې د طالبانو یا اسلامي امارت په وجود کې به هغوی ته پیښ شي. برعکس اسلامي امارت د هغه ممکنه خطراتو چې روسان ترې ډار لري د هغو دپاره یو ښه دفاعي دیوال ګڼل کیدی شي. هغه مقاومت چې د خپل هغه تروریزم چې دوی په هیواد ته متوجه دي یا په هیواد کې شته دی کوم میکانیزم او تکتیک چې روسان د هغې په وړاندې باندې کاروي هغه به ډېر ستونزمن او مشکل وي. مګر دا چې اسلامي امارت په تیرو 20 کالو کې مقاومت کړی دی د هغه ګورلایي جګړې لویه تجربه لري او په عین زمان کې په هیواد کې چې کوم متصور خطرات دي د هغه د محوې په خاطر باندې دوی تجربه لري. نو له یو خوا د روسانو دپاره ممکن هغه خطرات چې دوی ته متوجه دي زیات نشي بلکې په دغه نوي تفاهم او تعامل کې د هغوی دپاره مسلې اسانه شي او خطرات متوجه خطرات چې په سیمه کې د تروریزم دي هغه یا ختم شي او یا کم شي. خو ښاغلی میاګل وسیق بیا یوې بلې نکتې ته اشاره کوي. هغه په دې نظر دی چې روسیه او متحده ایالات له اوږدې زمانې په بېلابېلو برخو کې سره رقابتونه لري او د مسایلو او هیوادونو په اړه د دواړو هیوادونو لیدلوری او ستراتیژي سره یو د بل مخالف وي. د وسیق په نظر روسیې ته د طالبانو ډیر تمایل به د ټرمپ حکومت اړ کړي چې افغانستان کې د خپلو پاتو وسلو موضوع راپورته کړي او یا هم د طالبانو له حکومت سره خپلې نقدي مرستې ودروي. په طبیعي لحاظ که چیرې د طالبانو نږدېوالی زیاتېږي روسیې سره او امریکا داسې احساس کوي چې دوی ګټې دلته ګواښل کېږي نو طبیعي دی چې دوی به عکس العمل وښیي. دا عکس العمل به اول په ډیپلوماتیک لحاظ بعضې بندیزونه او یا بعضې تعاملات چې دوی سره درلودي د محدود کړي یا هغه مرستې مالي مرستې چې کېدې هغه مالي مرستې ورسره ونشي یا هغه سلاګانې چې دوی همیشه یادولې چې په افغانستان کې دي دوی به بیا یاد کړي چې دغه سلاګانې دوی بیرته اخلي یا د بګرام هوایي اډه چې دوی وایي امکان لري چې دا موضوع رامنځته شي. په ضمن کې هغه اساسي مسله چې یعنې د دوحې تړون په ارتباط چې دوی غواړي چې هغه تړون چې کړی و هغه باید یعنې قدم په قدم پلی شي یعنې چې هغه مذاکرات بین الافغاني مذاکرات دی دا موضوع رامنځته کېږي او وسیل بنیاده حکومت دی چې نورو سره باید حکومت شریک شي او نور یعنی د حکومت نه لرې پاتې نه شي د افغانستان یا د منطقې نه د دوی په واسطه یعنې ګواښ متوجه نه شي امریکا ته. یعنې دغه بهانې بیا کیدای شي چې موجود وي او دغه فشارونه به دوی بیا هم لپس په طالبانو باندې زیات. د امریکا په متحده ایالاتو کې د ټرمپ د نوي حکومت پر راتګ سره تر اوسه پورې ډیر داسې څه دي چې بدل شوي دي او په نړیواله کچه د امریکا په پالیسیو کې د بدلون نښې نښانې ښکاره کوي. په ځانګړې توګه د اوکراین د شخړې په اړه د ټرمپ د حکومت نظر بدلون د متحده ایالاتو د نوي دریځ لومړی پړاو ګڼلی کېږي. ښاغلی خادم وایي ستراتیژیکې اړیکې جوړول ډیر وخت او ډیرو بحثونو ته اړتیا لري. هر څوک د روسیې له تور لیست څخه د طالبانو د ډلې نوم ایستل هغه په دې برخه کې یو بېسارې ګام بولي او هغه په دې نظر دی چې د طالبانو او روسیې اړیکې لا روښانه نه دي چې نږدې راتلونکي کې کوم رنګ خپلوي. عموما رشتې په دوه ډول یو ستراتیژیک پارټنرشپ دی یو کامپریهنسیو ستراتیژیک پارټنرشپ دی. تر ډیره حده پورې چې کله هیوادونه د یو بل سره تعاملات کوي نو اولې ستراتیژیک پارټنرشپ وي او له هغه وروسته هررخیز ستراتیژیک ملګرتوب ته ننوځي چې په هغې کې یو شمېر مسؤلیتونه یو هیواد بل هیواد په وړاندې باندې لري لکه روسان چې د شمالي کوریا سره لري یا روسان چې د چینایانو سره لري همدارنګه د ایران سره کوشش کوي چې لري یې جوړ کړي. نو فکر کوم چې دا به وخت واخلي چې دواړه طرفونه یو بل ته مهم ستراتیژیک ملګري ثابتېدی شي که نه دا به وخت ثابته کړي ځکه تر اوسه پورې لا هم د غرب موقف د افغانستان په اړه باندې معلوم نه دی. هغوی تیر 20 کاله په افغانستان کې جګړه کړې ده بیا یې ماتې وخوړه لاړه اوسپنې ماڼۍ ته یو ډېر
عجیب او غریب ولسمشر راغلی دی، هر سهار او ماښام یې تصامیم بدلیدی شي. که د هغوی د تعرفې یوازې یو اعلان په مارکیټ کې 11 ټریلیونه تاوان سرمایه‌ګزارانو ته رسولی شي، که د چین غوندې هېواد سربداله کولی شي، که ټول اروپا ستومانه کولی شي، نو د هغوی تصامیم د جنوبي اسیا د هېوادونو په اړه باندې هم لوی تغیرات رامنځته کولی شي. وبه ګورو چې د ټرمپ د تعرفو وروسته د هغې ستراتیژي د افغانستان او د جنوبي اسیا په اړه باندې څه کېږي، او بیا هم د کوربه رهبرۍ چې په افغانستان او په دغه سیمه کې دي د هغوی تعامل به بیا د روسانو په وړاندې باندې څه وي. نو روسانو خپل لومړی قدم دا دی واخیست، مګر دا چې د اسلامي امارت لخوا به څه رقم تعامل کېږي دا به وخت انتظار شو، یوازې وخت دا ثابتولی شي. خو ښاغلی میاګل وسیق بیا د داسې تعاملاتو او دوه اړخیزو اړیکو او هوکړو پر مهال سیمه ییز او نړیوالو رقابتونو حساسیت ته ګوته نیسي او طالبانو ته سپارښتنه کوي چې افغانستان دې له نیابتي جګړو خوندي کړي. موجوده حاکمیت باید تلاش وکړي چې یعنی افغانستان یو بل یعنی د جنگ میدان ونه ګرځي او دغه منفي رقابتونو یا د نورو هېوادونو د ګټو قرباني نشي. این دغه توازن باید وساتل شي. که چیرې داسې نشي په تعصب سره او دغه رقابت رامنځته شي، زه فکر کوم چې یو ځل بیا به افغانستان او افغانان د نورو هېوادونو د ګټو قرباني بشي په تعصب سره. نو بنان دا اړین دی چې هم نه د هېوادونو په ګټه دی او نه د افغانستان په ګټه، یعنې دا به په ګټه هېڅ چې په افغانستان کې یو داسې نظام رامنځته شي چې هغه د خلکو د خوښې او ارادې په نتیجه کې، یعنې د خلکو د آراو په نتیجه کې رامنځته شوی وي او خلک خپله اراده پکې وویني او تمثیل شي. دا یوازینی لار دی او په دغه شکل چې یو حاکمیت د نورو د ګټو او په اصطلاح قرباني شي او یا استعمال شي او خلک قرباني شي، دا به د افغانستان په ګټه نه وي. که یو لوري روسیې د طالبانو د ډلې نوم له خپل تور لیست څخه وویست او دا یې د خپلو سوداګریزو او سیمه ییزو اړیکو لپاره اړتیا وبلله، بل لوري طالبانو هم د روسیې د دغې ګام هرکلی کړی دی. د طالبانو د سرپرست حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د روسیې د سترې محکمې دغې پریکړې د هرکلي ترڅنګ ویلي دي چې دا به د دواړو هېوادونو په اړیکو کې یو نوی باب پرانیزي. خو بل لوري د ملګرو ملتونو یا یوناما ویان ویلي چې د روسیې له لوري د طالبانو د ډلې نوم له تور لیست څخه ویستل د دوی د حکومت د رسمیت منلو په معنا نه دی.